سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د کپ په 15مه د ولایت په مقام کې د کارو ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس په مشرۍ د شهیدانو کورنیو استازو او یو شمېر معلولینو سره د لیدنې پر مهال مسؤلینو ته امر وکړ چې د شهیدانو کورنیو او معلولینو لپاره د استوګنې په موخه د نمرو د ورکړې ستونزه ژر تر ژره حل کړي. د دغه لیدنې پر مهال د کارو ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس عبدالحکیم شیرزاد او د معلولینو اتحادیې رئیس محسود صافي وویل کلونه وړاندې د وخت مسؤلینو له لوري د ولسمشر د حکم پر اساس په دغه ولایت کې د معلولینو او شهیدانو کورنیو لپاره ښارګوټي ځانګړي شوي وو، خو د قانوني اسنادو په درلودلو سره بیا هم دوی ته د استوګنې نمرې په واک کې ورنه کړل شوې چې په دغه برخه کې د ولایت مقام د همکارۍ غوښتنه وکړه. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د یادې ستونزې د حل په موخه د رودات ولسوال او جلال آباد ښاروال ته دنده ورکړه ترڅو په ګوته شوي ښارګوټي کې معلولینو او شهیدانو کورنیو لپاره په قانوني ډول نمرې په واک کې ورکړي. هغه د کارو ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس ته دنده ورکړه ترڅو د اړونده مسؤلینو سره د یاده موضوع تعقیب او د ستونزې پر مهال د ولایت مقام څخه همکاري ترلاسه کړي.